ډاکټر صاحبانو یوه ډېره دلچسپه موضوع ماته معلومیږي چې یو شیهان سینډروم ده او بل سیمونز ډیزیز. البته دا دواړه ناروغۍ به زما په نظر سره مصطفی او ډاکټر عصمت ته ډېر دلچسپې وي خو بخت یې کار نه کوي چې نسته. صحیح سو؟ شیهان سینډروم او سیمونز ډیزیز. صحیح؟ نو ډاکټر صاحبانو تاسې به ډېر ځله داسې لیدلي چې ځینې ښځې کوچنی پیدا کړي تر هغو جوړې روغې وي. کوچنی پیدا کړي له کوچني پیدا کېدو وروسته دوی بالاخره په چیش باندې اخته شي ډاکټر صاحبانو په هایپوپیچوټریزم باندې اخته شي. یا په بل عبارت د کوچني د پیدا کېدلو په وخت کې پیچوټري ګلینډ بالکل له منځه ولاړه شي، ختمه شي، نیکروس وکړي. صحیح ده؟ کله چې د کوچني د پیدا کېدلو په وخت کې پیچوټري ګلینډ نیکروز وکړي دې ته څه وایي؟ شیهان ډیزیز. نو د ماشوم دا پیښه په ښځو کې واقع کېږي خو په نارینهو کې کوچنی نه پیدا کېږي که نه؟ عیني پیښه که چېرته په نارینهو کې واقع شي دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ سیمونز ډیزیز. یعنې دا معنا که چېرته د نارینهو پیچوټري ګلینډ نیکروز وکړي له منځه ولاړه شي دې ته څه وایي؟ سیمونز ډیزیز. او که چېرته د ښځو پیچوټري ګلینډ نیکروز وکړي په خاص توګه سره د ولادت په شاوخوا کې او له منځه ولاړه شي دې ته څه وایي؟ شیهان ډیزیز. اسانه وه که یا؟ شیهان و سیمونز نه؟ خبره دا ده چې ښځې چې ډاکټر صاحبانو په خاص توګه سره د ولادت په اخري مرحلو کې وي په دې وخت کې عموما پیچوټري ګلینډ ډېر کار کوي، هایپرتراپي کړي. نو پیچوټري ګلینډ چې هایپرتراپي کوي د ولادت په وخت کې د پریګننسي په وخت کې نو زیات انرژي ته ضرورت لري. که د ولادت په وخت کې د ښځې څخه وینه ډېره ولاړه سي او یا هم دوامداره په هایپوټنشن کې پاته سي، متوجه یاست؟ نو لرې نه ده چې د ده پیچوټري ګلینډ د اکسیجن د سپلای او د ډیمانډ په منځ کې نواقص واقع سي. پایله به یې څه وي ډاکټر صاحبانو؟ د پیچوټري ګلینډ په اکثره برخو کې اسکیمیا او پایله څه وي ډاکټر صاحبانو؟ انفارکشن له منځه ځي. دا پیښه لومړی شیهان پېژندلې وه. نو په دې خاطر دې تر اوسه پورې څه وایي؟ شیهان ډیزیز. میکانیزم یې همدغه دی ډاکټر صاحبانو. کله چې د ولادت په شاوخوا کې د هایپوټنشن له وجې ډاکټر صاحبانو او د پیچوټري ګلینډ د هایپرتراپي له وجې پیچوټري ګلینډ اسکیمیا وکړي له منځه ولاړ سي، انفارکشن وکړي دې ته څه وایي؟ شیهان ډیزیز. د شیهان ډیزیز تر ټولو لومړۍ نښه ډاکټر صاحبانو دا ده چې دغه ښځې چې سره لري چې کوچنی پیدا کړی هېڅ شیدې څاڅکی شیدې نه لري. صحیح. یو خوا بعضې خلک وایي شیدې مې تښتېدلې دي، هغسې نه وي بېچارهګانو د یوې انزایټي له وجې یا مثلا پریمپر پریګننسي وي داسې نورې وي هغوی کې هم شیدې تاسې ووله دغه د شیهان ډیزیز باندې اخته سوي ده نه؟ هر شی مرسجری شاګل ماما نه. صحیح ده؟ خو دا مطلق ورک سي پسې ورک یي. بیا تر ټولو لومړۍ نښه د شیهان ډیزیز څه دی ډاکټر صاحبانو؟ تر ولادت وروسته شیدې مطلق له منځه یو څاڅکی شیدې نه لري دا ښځې. له هغو وروسته بالاخره د هایپوپیچوټریزم ټول اراز قرار په دغو ښځو کې تظاهر کوي او یا هم لیدل کېږي. مثلا قرار د هایپوتایرویډیزم نښې پکې لیدل کېږي. کیدای سي مثلا سیکشوال کرکټر یې قرار تغییر وکړي په دغو ښځو کې. مثلا قرار یې په پیوبیک سمپیسس باندې وریښتان نه منځه ځي او برست اتروپي کوي قرار. صحیح سو؟ د هایپو اډرینل فنکشن لکه دی چې وایي ډاکټر هایپو اډرینالیزم نښې پکې لیدل کېږي قرار. خو په اول کې څه وي ډاکټر صاحبانو؟ د شیدو بالکل نه درلودل. دغه د شیهان ډیزیز تر ټولو لومړی نښه دی ډاکټر صاحبانو. عیني پیښه ډاکټر صاحبانو، عیني پیښه. او یوه خبره په یاد لرئ چې یوازې د پریګننسي په وخت کې نه، په نارینهو په ښځو په دواړو کې د پیچوټري ګلینډ دغه چې دی ډاکټر صاحبانو انفارکشن له نورو وجو څه هم کېدای سي ډیک وي د دې وجې یا تر ډیلیوري وروسته. ډیک پېژنئ؟ ډیسامینیټ انټراواسکولر کوګولیشن. او یا کېدای سي ټروما وي، مثلا پیچوټري ګلینډ په برخه کې ټروما وخوري څوک، یا مثلا اکسیسیو هیموریج وي په دې برخه کې. او هغه خلک چې تر ډیره وخته پورې له شکره سره ژوند کوي هغوی هم لرې نه ده چې بالاخره پر چش باندې اخته سي، په همدغه هایپوپیچوټریزم باندې اخته سي یا د پیچوټري ګلینډ له هغه څخه سره مخ سي ډاکټر صاحبانو. او ما درته ویل چې عیني پیښه که چېرته په دغه کې واقع سي ډاکټر صاحبانو په نارینهو کې چې په پریګننسي پسې کوم تړاو نه لري دې ته بیا څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ سیمونز ډیزیز ورته وایي. او ما درته ویل چې د شیهان ډیزیز تر ټولو لومړۍ نښه چې دی ډاکټر صاحبانو د لیکټیشن نه موجودیت دی. یعنې تر ولادت وروسته د شیدو یو څاڅکی وجود نه لري د دغو ښځو. له هغو نه وروسته ما درته چې قرار د اګزیلا او د پیوبیک د برخې وریښتان له منځه ځي، دا ښځې په امینوریا باندې اخته سي، شنډې سي او بالاخره شوق ته لاس ورکړي. داسې فکر کوي چې زه نر یم که ښځه، هېڅ د نارینه په مقابل کې خواهشات نه لري. او نارینه چې بیا د ښځو په مقابل کې خواهشات قرار د لاسه ورکوي. صحیح سو؟
د دې ترڅنګ قرار د ټي اس ایچ کموالی د ای سی ټي ایچ کموالی او د هغوی اعراض ولایم هم په دغو ښځو کې او په دغو نارینهو کې قرار راڅرګندېږي. صحیح سر مو خلاص شو. بل ډاکټر صاحبانو امپټیسیلا سینډروم. امپټیسیلا سینډروم سیلا خو نو اوس پیژنئ. سیلا چیش ته وایي؟ زین ته وایي. آفرین. یا سیلا هغه ژور ځای ګورئ دا سپینایډ بون ده، فرض کړئ سپینایډ باډي ده، په دغه ځای کې داسې یو کوچنی ژور ځای دی که نه چې دې ته څه شی وایي؟ سیلا توراسیکا. او موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو چې دا ټول برین د داخل د خوا څخه د چیش په واسطه پوښل شوی دی؟ د میننجس په واسطه باندې. نو خو تر دا پیچوټري ګلینډ هم راتاو شوي که نه؟ او په دغه ساحه کې پیچوټري ګلینډ دی. ګورئ امپټیسیلا دې ته وایي چې دغه سیلا وجود لري یا د پیچوټري ګلینډ خلا وجود لري یا هالو ځای وجود لري، خو لیکن پیچوټري ګلینډ پکې نه وي. دې ته څه شی وایي؟ امپټیسیلا سینډروم ورته وایي ډاکټر صاحبانو. امپټیسیلا سینډروم ډېرې وجې لري، له ډېرې وجو رامنځته کېږي. تر ټولو غټه وجه خو همدغه انفارکشن ده. کله چې پیچوټري ګلینډ انفارکشن وکړي له منځه ځي، معلومه خبره ده فایبروس پر ځای باندې پاتې کېږي، له منځه ځي که نه. نور بله غټه وجه چې دی د امپټیسیلا سینډروم چې دی ډاکټر صاحبانو هغه څه شی دی؟ هغه د سب ارکنایډ سپیس هارنیشن ده د سیلا خواته. موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو میننجس خو درته معلوم دی نه؟ کوم دی؟ دورا مټر، پیا مټر، ارکنایډ مټر. صحیح سو. سب ارکنایډ سپیس خو درته معلوم ده. عموما سب ارکنایډ سپیس دې ساحې ته راسي او بالاخره دا ساحه ټوله له چیز څخه ډکه سي، لکه له مایعاتو څخه چې ډکه سي، او پیچوټري ګلینډ دې باندې راوځي په سر. دلته معلومه خبره تر پرشر لاندې هم راسي، کېدای شي چې هغه له منځه هته ولاړه سي او دا ساحه ټوله له چیز څخه ډکه وي ډاکټر صاحبانو؟ سب ارکنایډ سپیس څخه ډکه سي. او په نتیجه کې به څه رامنځته سي؟ امپټیسیلا سینډروم رامنځته سي. نورې وجې خو ما تاسو ته وویلې ډاکټر صاحبانو چې مثلا لکه شیهان سینډروم، سیمونز ډیزیز، خپله د پیچوټري ګلینډ اډینوما او سرطانونه، دا ټول د دې سبب کې حتی د جراحي په واسطه باندې پیچوټري ګلینډ موږ تاسې له منځه وړو. په دغو ټولو وختونو کې امپټیسیلا سینډروم رامنځته کېږي چې پیچوټري ګلینډ وجود نه لري. نو چې پیچوټري ګلینډ وجود نه لري، معلومه خبره ده چې هایپو پیچوټریزم ورسره لازم او ملزوم ده که نه؟ دله سره